رئیس الوزرا د بندیزونو پر ځای د خبرو ته لاره پرانیستل شي. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وایي چې نړۍ دې پر افغانستان نه د اقتصادي بندیزونه لرې کړي او له تور لیسته د افغان چارواکي نومونه ایستلو پر برخه کې د تعامل وکړي. نن د وږي نهمه په افغانستان کې د امریکایي او متحدینو ځواکونو د حضور له وروستۍ ورځې سره برابره ده. سرپرست حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د هغو ملګرو د وتلو لومړۍ کلیزه په مناسبت بګرام په هوایي ډګر کې ځانګړي مراسم چمتو کړي وو. رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون د اړوند موضوع په اړه جوړه شوې غونډې ته ویلي چې نړۍ دې پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لرې کړي او له تور لیسته د چارواکي ایستلو پر برخه کې د اسلامي امارات سره تعامل وکړي. هغه وایي اسلامي امارات له نړۍ سره هر ډول تعامل ته چې په هغه کې د اسلامي نظام ته صدمه نه وي چمتو دی. دا و د دې وخت خبرونه تر بیا ښې چارې.